سلامونه نیکې هیل ملګرو د ویلث مومنټم بای بلال ضیا یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. نن د یو غوره خبر سره ستاسو مخاطب یم. تاسو څو ورځې لیدلي وي چې زه د فورکس په اړه ویډیوګانې اچوم او د فورکس په اړه معلومات خپروم. نو اکثره ملګرو کمنټونه کړي وو چې دا ډیمو اکاونټ دی، دا څنګه دی. تر ټولو لومړی دا ستاسو لپاره غوره فرصت دی هغه ملګري چې په فورکس کې دي او کمې پیسې لري، ځکه تاسو نشئ کولی خپله ټوله پانګه په خطر کې واچوئ. دا ستاسو لپاره غوره خبر دی. زه د یو څه وخت راهیسې د فنډډ اکاونټونو په اړه معلومات راټولوم او په هغه کې لګیا یم تر څو شم کولی ملګرو ته وړاندې کړم تر څو هغوی ګټه ترېنه واخلي. نو بالاخره د یوې میاشتې شاوخوا جریان کې ما وشو کولی یو بهترین فنډډ اکاونټ سیسټم چې تا سره مرسته کولی شي تر څو پیسې وګټئ او په ژوند کې پرمختګ وکړئ. هغه پیدا کړ، معلومات مې واخیستل، په خپله مې هغه کې اکاونټونه شروع کړل. هغه ځینې شرایط لري چې تاسې کولی شئ مخکې لاړ شئ. په دې کې تاسې د $15,000 اکاونټ اخیستی شئ، تاسې د 5,000 اخیستی شئ، 1,00,000 اخیستی شئ، 1.5 لکھ او د 2 لکھ اکاونټونه تاسې پیرلی اخیستلی شئ چې تر ټولو کوچنی $121 تاسې باید ولرئ. ولې که تاسې غواړئ په دې کې هم تخفیف لاسته راوړئ، زما پروفایل ته لاړ شئ، د پروفایل لاندې چې کوم لینک دی په دې باندې کلیک وکړئ، مستقیم واتساپ ته میسج وکړئ تر څو زه تاسو ته پرومو کوډ در ولېږم او تاسې د هغې په استفادې ډسکاونټ لاسته راوړئ. کله چې تاسې دغه اکاونټ اخلئ تاسې 2 چیلنج لرئ، اول فیز او دویم فیز. ما خپله دا اوس 4 اکاونټونه شاوخوا د اول فیز نه تېر کړي، دویم فیز کې لګیا یو ورسره خوا کې ګټه ترېنه اخلو. په لومړي فیز کې تاسې باید 8% ګټه وکړئ. که چېرته اوس تاسې د $15,000 اکاونټ اخیستی وي په $121 باندې، نو تاسې به حد اقل $1,200 باید وګټئ. کله مو چې $1,200 وګټل تاسې به فیز 2 ته ځئ. ولې یو څه ډېر مهم دي، که تاسې په ورځ کې له $900 ډېر وبایلل او که تاسې په اوورآل ډراډاون کې د 10% ډېر وبایلل، نو ستاسې اکاونټ د منځه ځي او پیسې متوانې کېږي. نو د دې دپاره به ډېر زیات ریسک مینجمنټ باندې کار کوئ تر څو شئ کولی په آرام ډول ګټه واخلئ او مخکې ته لاړ شئ. او دې کې وخت نشته چې مثلا نن به شروع کوئ میاشتې په پای کې به دا باید ختم کړي، نه دا خبره نشته. که نن دې شروع کړو 1 میاشت 2 میاشتې 3 میاشتې هر کله چې دې پوره کړو دا پوره لري. تر ټولو کم وخت چې دی 15 ورځې چې تاسو باید 15 ورځې ټریډ پکې حد اقل ترسره کړئ. کله چې اول فیز نه تېرېږئ دویم فیز ته ځئ، تاسو لپاره دویم چیلنج وي. دویم چیلنج کې بیا تاسو 5% باید پوره کړئ. دغه 5% پوره کول هم انلیمیټډ ټایم دی، ضرورت نشته چې ډېر عجله وکړئ، ډېر زر یې پوره کړئ. حد اقل 15 ورځې وخت باید ولرئ او حد اکثر انلیمیټډ ټایم دی. نو د هغې څخه وروسته لکه ډراډاون او ډیلي ویډراول هم د اول فیز په شان دی چې تاسې باید د 15% نه په ورځ کې ډېر ونه بایلئ او د 10% نه اوورآل ډراډاون درنه ونه شي، او کله چې دا درنه وشي اکاونټ مو ختمېږي. کله چې تاسې دویم فیز خلاصوئ تاسې ریل اکاونټ ته ځئ او د ریل اکاونټ څخه وروسته تاسې څومره ګټه چې کوئ 80% لاسته راوړئ. البته اول پی آوټ یو میاشت بعد ترسره کېږي او په دې کې 15% ستاسو د چیلنج فیز څخه هم درکولی کېږي. کوم چې مثلا چیلنج فیز کې تاسو کوم پیسې ګټلې د هغو څخه 15% تاسو درکولی کېږي، شاوخوا $300 کېږي. نو تاسې که چېرته ریل اکاونټ ته لاړ شئ، یو میاشت زحمت هم وباسئ هلته، هغه څخه وروسته $300 خپل لاسته راوړئ. نو دا ستاسو لپاره غوره فرصت تر څو ګټه ترېنه واخلئ او مخکې لاړ شئ او پرمختګ پکې وکړئ. زه اوس خپله په فنډډ اکاونټ فیز 2 کې لګیا یم او ملګري یاران چې کوم یو دي هغوی ټول په فیز 1 کې لګیا دي او لا یې پیل کړی تر څو شي کولی ګټه ترېنه واخلئ. نو که تاسې یو له هغه اشخاصو یې چې غواړئ د دې ګټه واخلئ، فرصت غنیمت وشمېرئ او پرمختګ وکړئ، نو همدا زما پروفایل ته لاړ شئ، د پروفایل لاندې چې کوم لینک دی په دې مسج وکړئ، مستقیما ما ته مسج وکړئ، زه به مو د اکاونټ فالولو کې راهنمایي وکړم.